د اسلامي امارت د واکمنۍ یوه ترانه پر روسي چارواکو بده لګېدلې. نوموړې ترانه د روسي چارواکو غوسه ولې او څنګه راپارولې؟ د روسیې د دوما جګپوړي غړي د دغې واکمنۍ دا د باتورانو کور ترانه د نه منلو وړ بللې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د روسیې د دولتي دوما د بهرنیو اړیکو مرستیال وایي چې د طالبانو دا د باتورانو کور سرود دوی ته د منلو وړ نه دی، ځکه په دې کې افغانستان د روسانو د ککریو ګور یاد شوی. په مسکو کې د طالبانو سفارت ویلي چې دا د دوی ملي سرود نه دی. الیکسی چیپا د روسیې له RBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په دغه سرود کې د کافرو او روسانو یادونه شوې او دا خبره د منل وړ نه ده. هغه له دې وړاندې له مسکو ټاک راډیو سره په مرکه کې دا ترانه د طالبانو ملي سرود ګڼلی و، خو له RBC سره مرکه کې ویلي چې دا د طالبانو ملي سرود نه دی، خو د دوی لخوا خپریږي. چیپا زیاته کړې ده چې که هغوی یعنې طالبان غواړي له روسیې سره دوستانه اړیکې ولري، نو زموږ له هیواد سره دوستي باید په سمه توګه وپالل شي. چیپا ویلي شاوخوا 1.5 کال مخکې زه له لومړنیو کسانو وم چې افغانستان ته لاړم. هلته مې له ځایي رفیقانو سره ولیدل چې مجاهدین هم پکې شامل وو. هغوی په اړیکو کې ډېر مثبت چلند درلود. نن ورځ دوی زموږ له نږدې ګاونډیانو سره اړیکې لري، لکه قزاقستان، کرغزستان او یو شمېر نور هیوادونه. موږ باید دې مسلې یعنې د طالبانو سرود ته پوره پاملرنه وکړو. چیپا د ترانې یو بیت ته اشاره کړې چې پکې راغلي خلاص کړ له انګریزه موږ شولو د روسانو ګور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د دې ترانې په بل بیت کې راغلي ډېرې ککرۍ ګوره پاتې د روسانو شوې، شنډې د هر یو دښمن واړه ارزوګانې شوې. په مسکو کې د طالبانو سفارت RBC ټلویزیون ته ویلي چې دغه سندره د دوی ملي سرود نه دی. طالبانو یادې رسنۍ ته ویلي د افغانستان اوسنیو چارواکو هیڅ رسمي سرود نه دی تصویب کړی. طالبانو تر اوسه له خپلو رسنیو د دې ترانې د نه خپرولو په تړاو دریځ نه دی روښانه کړی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.